زموږ تبلیغیان ورونه تبلیغی حضرات دا د دیوبند علماو د عظیمو پنځو لارو څخه یوه لاره د دعوت تبلیغ ده. د دې مشران، پخواني مشران، وسني مشران د ټوله د دیوبند اکابرین دي، د دیوبند علما دي او د دیوبند د علماو پر رهنمایي کې په سرپرستي کې دی دا کار مخ ته وړي. دا د امیانو خلکو کار نه دی، نه دا د عوامو خلکو کار دی، بلکې د دوی رهبري چې ده، د دوی د امورو انتظام چې دی، دا د لوی لوی علما، د وخت مشهور علما، محدثین او مفسرین هغه رهبري کوي. نو تاسې به زموږ د دغو ورونو څه اورېدلي چې تاسې اراده وکړئ کله چې بیان کوي بیا درته وایي چې د سوی روزې، د عشرې، د چولې، د 4 میاشتو، د کال اراده وکړه. په نفس اراده باندې تاسو ته الله جل جلاله اجر درکوي. دا د تبلیغي حضراتو د هر قول، د هر خبره دا ډیره وزني، خو د دې سره جید علما ورسره یي، ښه علما ورسره یي. د حدیث شریف مفهوم یې په پښتو یا په اردو یا په بله ژبه په ده زده کړی دی. دی وایي حدیث تاسې ورته ودرېږئ، تاسې ورته کښېنئ چې کله یو ادنا تبلیغي ولاړ سي دی د رب جل جلاله شان درته بیانوي، د الله د قدرتو بیان شروع کی. نو دا د الله قدرتونه دی په داسې اندازه باندې بیانوي چې انسان په تحیر کې سي، انسان ورته حیرانه سي. دا د ده چې دا څو پښتو توري یا اردو توري د ده زده دي او دی یې تعبیروي، دا په احادیثو کې د ډیرو احادیثو معناوي، دا د قرآن عظیم شان د ډیرو آیاتو ترجمه یي، خو اسې دی مفهوم وایي. نو ځکه د تحیر ځای کې پیدا راځي، سړی متحیر کی، سړی حیران کی، او د الله جل جلاله لویي، د الله جل جلاله بزرګي، د الله جل جلاله عظیم قدرت دا په ډیرو اسانو الفاظو باندې د انسان وزړه ته واچي. نو د دوی په کلماتو کې یوه کلمه دا ده، تاسې د نیکي اراده وکړي، تاسې اراده صرف وکړي، الله جل جلاله به د دې اجر درکړي. هغه دغه روایت دی، دې ته روایت دا روایت د دې دا مسند دی د سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه رئیس المفسرین دی.